ډیر خلک داسې دي چې په هغه باندې زکات واجب شي لیکن هغه زکات نه ورکړي، هغه ته دا اندازه نه لګي چې ما باندې زکات واجب شوی دی. نننی ویډیو ان شاء الله چې تاسو وکړه نو بالکل په اسان انداز کې تاسو سمجھاوم، تاسو ته مسله په سمجھ کې راشي چې آیا په تاسو باندې زکات واجب دی یا نه دی. ظاهر خبره چې زکات واجب شي نو دا چې کوم دی دا د مال ملک چیل دا غخیره دی دا به یو باسي، مګر نه تاسو چې مال لغه پلیت وي او د الله رب عزت نافرمانه بشماريږي. ظاهر خبره ده زکات ورکول فرض دي، فرض څنګه چې مونږ کول فرض دي دغه شان دي کې په انسان باندې زکات فرض شي نو دا زکات چې کوم دی د ورکې دا په باندې فرض دي. ازو دی بسره طرف ته چې په کم انسان باندې په کم نارینه زنانه باندې زکات واجب دي، چاهے نارینه یا زنانه دا غي سره 7.5 توله سونوي، صرف 7.5 توله سونا نو په دغه صورت کې په دې زنانه نارینه باندې د دې چې کوم دی زکات واجب شي. یا سونا سره نه صرف چاندي ور سره، چاندي دومره مقدار کې یعنی 52.5 توله چاندي په دغه صورت کې په دې کسبانه زکات واجب دي. یا 52 توله سونا خو نه یا 7.5 توله یعنی 52 توله چاندي خو سره نه او دغه چاندي 7.5 توله سونا چې کوم د داغه نه کمای سونا سره، لیکن دا دواړه چې میلاو کې د دې چې مقدار نه هغه 52 توله چاندي ترسي په دغه صورت کې په دې دواړو باندې زکات واجب دي. اوس راځو مال تجارت طرف ته. یو انسان داسې چې داغه سره مال تجارت دومره دي چې د هغه مالیت 52 توله چاندي ترسي نو په دغه مال تجارت باندې چې کوم دی 2.5% زکات. یو کس داسې چې داغه سره مال تجارت نشي اسی نقد پیسې وسره دي او پاغه باندې یو کال تیر شوی او داغه مالیت چې کوم دی د 52 توله چاندي مری لګای 52 توله چاندي چې مالیت ولګي داغه مې داغه رقم رسی او په دې باندې کال تیر شي نو په دغه صورت کې په دې پیسو باندې زکات واجب شو. یو کس داسې چې داغه سره مال تجارت چې کوم دی هغه دومره دی چې هغه 52 توله چاندي تند رسی یا دغه شانتي ټوټل ملا کې سونا چاندي مال تجارت دا ټول ملاوږي د دې مالیت چې کوم دی 52 توله چاندي ترسي نو په دغه صورت کې په دې انسان باندې زکات واجب دی، د زکات ورکړي. لیکن د دې لپاره شرط دا دی چې په دې مالیت باندې په دې سامان باندې یو کال تیر شي، یعنی یو کال به تیر شي، یو کال د تیرېدو سره چې کوم دی په دې باندې زکات واجبېږي. د یو کال په نه تیر شوی داغه نه مخکې زکات نه واجب کیږي. زکات لپاره شرط دی چې تاسو څومره مال له په دې باندې یو کال مکمل تیر شي داغه نه بعد باغې باندې بیا زکات واجب شي. امید کوم چې دا زکات په حواله سره دا مسله بس تاسو په سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.